ستړي مشئ زه امین یوسفزی یم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 20 او 21 اګست ترمنځ په دغه شپه کې د شپې 12 بجې خواوشا 12 بجې د اډیاله جیل یعنی اډیاله زندان څخه د اسلام آباد پیمز هسپتال ته د علاج معالجې درملنې لپاره استول شوی و. خو سهار بیا 6 بجې بیرته اډیاله جیل ته منتقل کړی شوی دی. کله چې عمران خان د جیل څخه هسپتال ته منتقل کېدلو نو دغه دوران کې چې د پاکستان څومره میډیا او څومره صحافیان دي هغې دې خبر ته کم کاوریج ورکولو او په کومه طریقې سره هغې ریپورټینګ کولو هغې کم خبرونه هایلایټ کول نو هغې دا ویل د هغې دریځ او موقف او د هغې انفارمیشن دا و چې عمران خان یې شفا هسپتال ته د علاج او درملنې لپاره د اډیاله زندان څخه استولی دی. خو وروسته بیا حقیقت د هغې برعکس شو، یعنی حقیقت داسې نه و کوم چې دغه مختلف سورسز نه او د بیلابیلو سرچینو نه کم معلومات کم خبرونه راتلل نو په حقیقت کې داسې نه و، بلکې عمران خان د شفا هسپتال په ځای باندې پیمز هسپتال یعنی پاکستان انسټیټیوشن میډیکل ساینسز په نوم چې په اسلام آباد کې یو سرکاري روغتون دی، دغه روغتون ته عمران خان لیږدولی و او هلته کې یو 6 کسیزه د ډاکټرانو یو ټولنه هم د هغه لپاره راجوړه کړې شوې وه چې په دې کې د شفا هسپتال 2 ډاکټران هم شامل وو او باقي نور ډاکټران چې کوم وو نو دا د پیمز هسپتال وو. هغې د عمران خان ټیسټینګ او د عمران خان چې کوم چیک اپ و هغه یې وکړلو. دا ویل کېږي چې د پیمز هسپتال لخوا کوم پریس ریلیز شایع شوی دی نو په هغې کې دا خبره څرګنده شوې ده چې د عمران خان د سترګې چې د هغه سترګه هم ډېره زیاته خرابه ده، یعنې یوه سترګه چې ده نو دا ویل کېږي چې د هغه د یوې سترګې نظر ډېر زیات خراب شوی دی او خواوشا 15-80% نظر د هغه بالکل له منځه تللی دی، یعنې صرف 15% د هغه د سترګې بینایي پاتې ده. د شفا هسپتال 2 ماهرو ډاکټرانو د هغه د سترګې چیک اپ او معاینه هم کړې ده. ورسره کله چې د پاکستان سترې محکمې یعنې سپریم کورټ اف پاکستان دا اډر دا حکم جاری کړی و چې عمران خان صحت ته روغتیا ته خطره ده او هغه د شفا هسپتال ته د علاج یا درملنې لپاره منتقل کړی شي، خو د سپریم کورټ اف پاکستان په وینا باندې د هغې په دغه حکم باندې حکومت څه قسم عمل ونه کړو او بلکې د سپریم کورټ اف پاکستان دغه فیصلې دغه پریکړې پر ضد هغې یو د بیا کتنې یا د نظرثانۍ چې کوم درخواست دی هغې هم په سپریم کورټ کې دایر کړی و، خو په هغې باندې څه کار ونه شو او بیا د حکومت دې ته مجبوره شو چې یاره عمران خان هسپتال ته واستوي. خو هغه هسپتال ته عمران خان ولېږلو کوم چې سرکاري هسپتال و او په هغه توګه باندې د عمران خان علاج معالجه یا درملنه ونه شوه څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مطالباتو یا د عمران خان چې کوم د فیملی نور دغه خپلوان دي یا رشته داران دي یا دغه خویندې دي او بار دا مطالبه او دا غوښتنه کوي چې د عمران خان روغتیا ته ډېر زیات خطر دی په دې وخت کې، هغه د صحت د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دی او لحاظه هغه د هسپتال ته منتقل کړی شي او په یو پراپر طریقې سره د هغه علاج وشي. نو هغه قسم حق او رایټ چې د هغه کوم حکومت هغې ته هغه حق ورنکو، واپس یې بیرته جیل ته ولېږلو. دا ویل کېږي چې په پیمز هسپتال کې د عمران خان کوم چیک اپ وشو نو د هغې په اړه باندې چې کوم تحقیقات شوي دي، کوم میډیکل ریپورټ تیار شوی دی، لا تر اوسه پورې نه هغه میډیا ته شایع شوی دی او نه پابلیک شوی دی او دا هم خفیه ته ورباندې ساتلی شوی دی او د هغې وجه هغې دا ښایي د پیمز هسپتال چې کومه انتظامیه ده، کوم اعلی چارواکي او ډاکټران پوهان دي نو هغې دا وایي چې دا حکم مونږ ته یعنی د سپریم کورټ اف پاکستان لخوا شوی دی چې د عمران خان د صحت په اړه باندې چې کوم تحقیقات تاسو وکړئ دا به شایع کوئ نه. نو لا تر دې دمه پورې
د هغه د صحت په اړه باندې چې کوم تحقیقات شوي دي دغه 6 کسیزه ډاکټرانو دغه ټولنې چې د هغه کوم چیک اپ کړی دی نو لا تر دې دمه پورې هغه تحقیقات یا هغه میډیکل ریپورټ شایع شوی نه دی. نو داسې هم نه ده معلومه چې یاره عمران خان د روغتیا په اړه باندې کوم خاص تحقیقات شوي دي او آیا د هغه په جسم کې یا په بدن کې کومې بیماریانې په لویه کچه باندې موجود دي او هغه دپاره مخکې څه کول پکار دي. خو بیرته یې د اډیاله زندان ته استولی دی او د دې بنیادي وجه دا ده دا هر څه حکومت ځکه وکړل چې که فرض که هغه یو پرایویټ هسپتال ته منتقل شوی وی نو هلته به د هغه صحیح علاج او درملنه شوې وي او داسې هم ممکنه وه چې د پرایویټ هسپتال کم ډاکټرانو کومه انتظامیه وه هغوی عمران خان ته په کور کې نور د باقي د ساتلو یا د هغه د علاج د درملنې پیغام جاری کړی وی او بیرته جیل ته د هغه استول ناممکن شوي وی. مخکې ګورو چې څه کېدو والا دي او کوم اپډیټس راځي هغه به تاسو ته بر وخت پرووایډ کوو. تر هغې پورې موږ ته اجازت راکئ. د لوی خدای په امان.